د دین یو لوی امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې د اختر په ورځ چې څنګه سار روخیږي یعنی د سار اذانونه وشي سرسایه په تا باندې واجب شوله. یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې سرسایه په روژه کې نشي ورکولی بلکې د اختر په سحر به ورکوي. دی وجې نه امام ابن حمام رحمه الله په خپل کتاب فتح القدیر کې فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د سرسایي په باره کې وایي ان وقت وجوبها يبدأ من طلوع الفجر من يوم العيد. ویل سرسایه د سار د راختلو نه وروستو چې کله سار روخیږي تر اختر مانځه پورې د اختر په ورځ په تا باندې واجب کیږي په دغه ټایم کې به ته ورکوي. او امام ابو حنیفه رحمه الله د دې یو ناشنا وجه ذکر کړې ده چې دا سرسایه ولې به د اختر په ورځ باندې ورکوي او مخکې نشي ورکولی. د هغې وجه دا ذکر کړې ده ویل د سرسایي مثال کالاضحیة یوم الاضحی. ویل دا د قربانۍ په شانتې دی لکه د غټ اختر په ورځ باندې چې سړی قرباني کوي. قرباني چې کله یو انسان کوي واجب کیږي لازم کیږي پې هغې ټایم کې چې کله د اختر منځ وشي د هغې نه وروستو به قرباني او څاروی حلالې. څوک یې داسې نه کوي چې یاره د 10 ورځې د اختر نه مخکې بهتره دي په دې کې حلال کا ولې ټایم یې وروستو دی. دغه شانتې ویل سرسایم ده د دې ټایم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار د راختلو نه وروستو مقرر کړی تر اختر مانځه. او حدیث کې هم راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه چې دا د خلکو د مانځه ته د اختر مانځه ته د وتلو نه مخکې دا سرسایه ورکړلی شي. او په روایت د ابن ماجه کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من اداها قبل الصلاه فهي زکات مقبوله. ویل چا چې دا د اختر د مانځه نه مخکې ورکړلو ویل دا سرسایه د مقبوله د الله په دربار کې قبوله. ورې حدیث کې لفظ قبل یوم العید نه راغلی چې د اختر د ورځې نه مخکې چا ورکړل بلکې د اختر د مانځه نه مخکې چا ورکړه نو د الله په دربار کې قبول دي. داسې نه دي ویل چې چا په رمضان کې ورکړله په رمضان کې به یې نه ورکې. ومن اداها بعد الصلاه چا چې دا د اختر د مانځه نه وروستو ورکړله فهي صدقه من الصدقات نو دا په دغه ټایم کې صدقه ده د صدقو نه. دا خبره چا کړې ده چې د اختر د مانځه نه مخکې به ورکې دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. نو موږ هغه مولایانو هغه مفتیانو ته حیران یو چې هغوی د کوم ځای نه دا فتوی ورکوي چې د رمضان په شروع کې ورکه 15 باندې ورکه 6 باندې ورکه 25 باندې ورکه. څوک یو حدیث ضعیف نشي ښودلی او نه د یو صحابي عمل ښودلی شي چې هغه د رمضان په شروع کې یا په 10 یا په 15 یا په 6 باندې ورکړي دي. بعضې حنابله هغې دا خبره کوي چې یاره عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې موږ به 1 ورځ یا 2 ورځې مخکې د اختر نه ورکوله. موږ وایو یا بالکل حدیث صحیح دی پکې خو لیکن هغوی به چې ورکول د دې دپاره نه چې هغه دې راواخلي او غریبانانو له دې ورکړي بلکې یو 2 ورځې مخکې به هغه ټایم کې حکومت اسلامي حکومت یو 2 ورځې مخکې به راټول کړلی شو د اختر نه او د اختر په سحر باندې به ټولو خلکو له ورکړلی شو کوم غریبانان محتاج او هغې له به ورکړلی شو. که دا شانتې زموږ په زمانه کې تنظیمونه یو او تا نه ټولې یو ورځ 2 ورځې مخکې بیا د اختر په ورځ باندې سهار وختي غریبانانو له ورکوي ته هم دغه شانتې وکړه. یا ستا سره سرسایه ده یو بل کلي کې فقیر دی د اختر په ورځ باندې ته ځان نشي وررسولی یو 2 ورځې مخکې چاته ورولېږه چې د اختر په ورځ باندې دی له ورکړه نو د اختر په ورځ به یې وله ورکړي نو په دغې باندې دغه شانتې عمل راځي. نور د اختر د ورځې نه مخکې دغه سرسایه نشي ورکولی او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا چې یو داسې عمل وکړو چې هغې باندې زموږ حکم نه و شوی دا کار مردود دی. یعنی چا د رمضان په شروع کې سرسایه ورکړله دا سرسایه نه ده شوې.